دا چې را روان کوچني اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو د هیواد په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې د دې ورځې د غوره لمانځنې لپاره ولسونه چمتووالی نیسي. سږکال لښکرګاه ښار د بیلابیلو ولسوالیو او همسایه ولایتونو د خلکو کوربه دی. په ښار کې ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیاته ده. د شپې تر ناوخته هټۍ پرانیستې وي او هیوادوال د اختر د لمانځلو لپاره د خپل اړتیا وړ توکي پیري. د دې ترڅنګ د هلمند په کچه د ولسونو د لا ډاډمن امنیت د تامین او ښاري نظم او سمون لپاره د هلمند امنیه قومندانۍ پولیس سرتیرو له لوري پر وخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان مولوي نصیر احمد مهاجر وایي امنیتي سرتیري په ټول قوت د خلکو د خدمت لپاره چمتو دي. د پولیسو لخوا په ښار لیري پرتو سیمو کې چیک پاینټونه ایجاد شوي پلي موټریزې ګزمې ترسره کیږي چې ولسونه کولی شي په ډاډه زړه د اختر ورځې او شپې په خوښیو سره ولمانځي. ښاغلی مهاجر وایي دا چې په دې ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، ولسونو ته پکار ده چې د مجاهدینو سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او ترڅنګ یې د مشکوکو کړنو په لیدلو له امنیتي ځواکونو سره د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. خصوصا د لښکرګاه ښاریانو ته ډاډ او اطمینان ورکو انشاءالله العزیز، لکه څنګه چې تاسو ولیدله مجاهدین پر ټولو دخولي دروازو باندې پر ټولو امنیتي چک پاینټو باندې 4 ساعته موجود دي او انشاءالله العزیز زموږ ټول ولسونه هغه که د ولسوالیو خلک دي او که د ښار د اطراف خلک دي په ډاډه زړه کولی شي 4 ساعته که د شپې په ښار کې د دوی کار وي، که چیرې مریضان ولري، که چیرې د اختر ضرورتونه پوره کوي او که د ورځې وي، انشاءالله ټولو ته ډاډ او اطمینان ورکوو، په ډاډه زړه راکړلی شي او خپل ضرورتونه دفع کولی شي. د هلمند امنیه قومندانۍ ټولو خلکو ته ډاډ ورکوي انشاءالله العزیز. د هلمند ټولې امنیتي شاهراوي همداراز مرکز لښکرګاه ښار او د هلمند ټولو ولسوالیو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ځانګړي امنیتي قطاعات ترتیب شوي دي. بلخوا پر دنده بوخت د ملي پولیسو سرتیري مولوي حمزه او مولوي محمد صابر وایي د خپل ولس خدمت لپاره 4 ساعته چمتو دي او په لوړ شهامت او پوره ایمانداري خپل دنده پر مخ وړي. دوی له ټولو ولسونو غواړي چې د اختر په شپو او ورځو کې احتیاط وکړي او دغه راز د امنیت په لا تامین کې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره همکاري وکړي. د ولس لپاره په خدمت لپاره ولاړ یو، که اختر که نه اختر که شپه که ورځې د ولس لپاره موږ خدمت کوو او ولس ته ډاډ ورکوو چې معنا که شپه که ورځې خپل د قریبانو سره تګ و راتګ وکړي. موږ ګورو ته ولس ته اطمینان ورکوو. نو موږ دغه مدګي نیولې دي چې پر هر چوک مو چک پاینونه درولې دي د ملت خدمت کوو. دا غواړو چې لږ په اطاعت او په نرمۍ سره د ولس هم همغږي راسره ولري. خپل ګران ولس او ویاړلي ولس ته 100% ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ 4 ساعته خپل ګزمې او چک پاینټونه منظم لرو او موږ خپل د ولس څخه یوه غوښتنه لرو چې خپل د امنیتي ځواکونو سره باید هر وخت کې همکاري وکړي، خپل په منطق کې شکمن کس او موږ ته په ګوته کې چې موږ پلټنه او څارنه. همداراز هم ولسونه او ښاریان د امنیتي ځواکونو له لوري د کوچني اختر په مناسبت په ښار او لرې پرتو سیمو کې د نیول شویو امنیتي تدابیرو څخه خوښي څرګندوي او له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د مشکوکو کړنو لیدلو پر مهال امنیتي ځواکونو سره یې د مخنیوي برخه کې بشپړه همکاري وکړي. الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت څخه موږ دومره خوشحاله یو. تر ټولو مخکې پر موږ لازمه ده چې موږ د خپل اسلامي امارت پوره شکرګزاري ادا کړو. کله چې د کم نعمت شکرګزاري انسان ادا کړي نو بیا الله سبحانه و تعالی هغه نعمت نور مرتضاتي. نو موږ خپل د امارت اسلامي افغانستان سره 100% کې خوشاله یو. موږ ته نظام راوښتی دی، زموږ ژوند اوس ژوند سو موږ په افغانستان کې چې اسلامي امارت راغلی دی موږ د آرام ساه واخیستله. ډیر خوشاله الحمدلله، ډیر امنیت برابر در د مهاله هیڅ کوم خبره نشته. د یادونې وړ ده چې د هلمند ترڅنګ د هیواد په مرکز او نورو ولایتونو کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا د کوچني اختر د ښه لمانځنې په موخه د خلکو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیول شوي دي.